بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا د محمد اویس پښتو چینل ته هرکلی. په دې چینل کې مونږه د پښتو د شعراو باره کې څه لږې ډېرې خبرې شروع کړې وې. نو د پښتو د ټولو نه مشهور شاعر خوشحال بابا د هغه په ژوند باندې خبرې کړې وې. نن به مونږه د یو داسې عظیمې هستی باره کې خبرې کوو چې هغه د پښتنو کې د ټولو نه سوا مقبول او معروف شاعر دی او د هغه شعرونه په پښتنو کې داسې مشهور دي لکه څنګه چې متل هغه په پښتنو کې مشهور دی او د هغه شعرونه د متل په نمونه باندې ګرځېدلي دي. د هغه شعرونه ځوانان دي که بوډاګان دي، نارینه دي او که زنانه دي، او مولیان دي او که امیان دي، د ټولو په ژبه باندې راځي. هغه شخصیت بل څوک نه بلکې زمونږ استاد د ټولو د زړه سر عبدالرحمن بابا چې په پښتنو کې په رحمان بابا باندې مشهور دی. نن به ګورو چې د هغه د پښتو شاعري د هغه د پښتو ادب دپاره څومره کار کړی دی او د پښتو د ادب لمنې څومره ډکه کړې ده. د هغه په ژوند باندې د خبرو کولو نه مخکې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ، مهرباني. رحمان بابا به ویل چې کشور د افغانانو معطر کړي، چې کشور د افغانانو معطر کې د هر بیت مصره مې زلفې د خوبان کړي. او د رحمان بابا دغه دعا لکه چې ټک په ټک قبوله شوې وي، ځکه خو یې د افغان لر او بر ټول هیواد معطر کړی دی او د هغه نغمې د هر چا په ژبه باندې دي. رحمان بابا د پښتو هغه واحد شاعر دی چې نارینه، زنانه، زاړه، ځوانان، مولیان او امیان ټول یو شان خوښوي او ډېر په قدر او احترام یې نوم اخلي. حق دا ده چې دومره مقبولیت په پښتنو کې بل یو شاعر ته هم نه دی حاصل. څومره مقبولیت چې دا رحمان بابا ته حاصل شوی دی. د هغې وجه څه ده؟ نو راځئ ګورو چې پوهان د هغې وجه څه بیانوي. نو ښاغلی دوست محمد خان کامل په خپل مشهور کتاب رحمان بابا کې لیکي چې د رحمان بابا د غزل ژبه عام طور باندې ډېره زیاته صفا، ساده، روانه او سپېڅلې وه چې هغه پکې خپل پاکیزه او لطیف خیالات په ډېره ښایسته، مؤثر او بې ساخته طریقې بیانوي او خپل اوچت، نادر او نازک خیالات او افکار پکې په داسې ډول ښکاره کوي چې د رنګینۍ او فنکارۍ سره د سادهګۍ او بې تکلفۍ بهترینه نمونه وي. دې نه علاوه ښاغلی عبدالحی حبیبي صاحب لیکي چې د رحمان بابا اشعار ډېر ساده، سلیس او روان دي او د اشعارو مضامین عموما عشقي، اخلاقي، دیني او اجتماعي دي او د تصوف لویه برخه لري. په پښتنو کې د ده دیوان یو فوق العاده شهرت لري چې د بل شاعر دیوان داسې شهرت نه دی موندلی. د رحمان بابا دیوان ته د پښتنو په هره طبقه کې په درنه سترګه کتلی کېږي او خلک ورباندې ډېره ښه عقیده لري او د رحمان بابا په شعر باندې ټول خلک مین دي. ښاغلی صدیق الله رښتین لیکي چې د رحمان بابا اشعار په عین سادهوالي کې ډېر مؤثر او خنناک دي. اشعار یې عموما عشقي، اخلاقي او اجتماعي دي. تر دې نه علاوه ښاغلی سید رسول رسا صاحب لیکي چې رحمان بابا په دیوان کې لویه خوبي دا ده چې لکه د آسماني کتابونو په شان د رحمان بابا دیوان هر څومره لولې نو هر ځل سړي ته څه نوي نوي غرق و معنی انکشاف کوي. تر دې نه علاوه مولانا عبدالقادر مرحوم لیکي چې رحمان بابا د پښتون قوم د صوفیاو او شعراو واحد نماینده دی او داسې شعر لیکلی دی او داسې شاعري کړې ده چې تر څو دا ژبه او دا وګړی په دې دنیا کې موجود وي نو د رحمان بابا په اشعارو په هر پښتون په خپل زړه درد تسکین راولي. رحمان بابا د هر چا د زړه خبرې په خوږو الفاظو کې کوي او د اواز د هر چا غوږ ته رسي. ښځې او نر هر څوک بې ساخته د ساده الفاظو سره غورځنګ خوروي. ته دې تورې د هر چا زړه ته پرېوځي. ته دې د باره کې د پښتنو چې کوم مشهور خلک وو هغه دا خبرې کړې وې. ته دې نه علاوه انګریز مستشرق ایلفنسټن په خپل کتاب ان اکاؤنٹ آف د کنگډم آف کابل کې لیکي چې له ټولو هر دل عزیز شاعر رحمان دی چې د هغه تخلیقات په غزلو کې چې هوبهو د ایرانیانو په ډول دي مشتمل دي. د مشهور محقق او مورخ مستشرق میجر راوټي په خیال خوشحال بابا په پښتنو شاعرانو کې اوچته درجه لري او رحمان بابا د پښتنو د ټولو نه زیات مقبول شاعر دی. چې نثر نګارانو په خپله ژبه کې د رحمان بابا صفت کړی دی نو داسې د پښتنو چې کوم شاعران دي اگر چې خپل هم ډېر شهرت لري خو هغه هم د رحمان بابا په صفت باندې خپل قلم پورته کړی دی. لکه د خوشحال خان خټک بابازي اشرف خان هجری صاحب وایي چې د رحمان ویل ځای د لقب نشته،
د رحمان په ویل ځای د لقب نشته چې ما شعر منظور کو معتبر دی. دین علاوه پیر محمد کاکړ وایي چې جوړ په شعر کې رحمان غیب اللسان دی. جوړ په شعر کې رحمان غیب اللسان دی او دا سیر نشته هرگز د انسان شعر. دین علاوه عبدالله مخزون وایي چې د رحمان له شعر بوی د معجزې زی. د رحمان له شعر بوی د معجزې زی. مرید زرکان دی له پیره برابر. دین علاوه بیدل هم د شهرت قائل دی. هغه وایي چې مشهور په پښتو ژبه دیوان دی. چې مشهور په پښتو ژبه دیوان دی شعراو کې هغه عبدالرحمن دی. دین علاوه نجیب سربندی په دې الفاظو ستاینه کوي چې د شعراو سرحلقه عبدالرحمن دی. د شعراو سرحلقه عبدالرحمن دی. زه نجیب ته د شعر دامنګیر یم. دا د رحمان بابا په باره کې د پوهانو او د شعراو د خیالات اظهار. امید دی چې ستاسو خوښ شوي. ډېره مننه. والسلام.